السلام علیکم. زما روڼ خویندو، ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو اینده د اوبو ډکې ډیګۍ سره. دا ماشوم ماشاءالله ډېر ښایسته لامبو کوي. دلته یو ماشوم بل راغوینی هغه ولاړ دی او زما په شان دته خوار خوار ګوري، ولې چې هغه له لامبو نه ورځي. چې چا له نه ورځي هغه به بیا داسې لرې ولاړي. او دا ډیګۍ چې ده نو دا چې څومره ښکاري دا دومره نه ده، دا چې دا کم لاچیانو ونې دي دا دومره جوره ده. خو ماشاءالله دله خو چل ورځي، دا خوش قسمته دی. دله چل ورځي نو دی پکې ډېر ښایسته لامبي. او دا بل لکه زما په شان لرې لرې نه ورته ګوري او خفه کېږي چې چل والا نه ورځي نو مې کوزه. ها مه کوزېږه، ډوب به دې کړي. او ډېر ښکلی ځای دی ماشاءالله، ډېر ښایسته ځای ته موږ راغلي یو. ډېر ښایسته ښکلی ځای دی او ډېر ښایسته هوا لګي. او د ډیګۍ کې ډېر ښایسته یخې اوبه دي. ده خو پکې ښه مزې وکړي چونکې صرف دله لامبه ورځي، نور دلته موجود چا لم نه ورځي. ټول لکه زما ورته خوار خوار ګوري. زما وروڼو خویندو، زموږ دین زموږ اسلام موږ ته وایي چې لامبو هر مسلمان ته زده کول پکار دي او دا ډېر زیات ضروري شیز دی. که اوس دې اوبو ته زموږ زړه وشي او موږ نږدې شو، الله مکه ورپرېوځو ورته، نو بس بیا به څه کوو، بیا به د ورکوټي ماشوم نه به درته دی. ماشاءالله دا وګوره ورته میرولي څومره ښایسته لامبو کوي. او دی بل ته زه خفه کېږم، دی لکه زما داسې لرې ولاړ دی، ده له لامبو نه ورځي، دی پکې ډوبېږي. تا له نه درځي؟ تا د چا هم نه ده ښولې؟ دی مخکې درتله نو دا خو چا نه نه هېرېږي چې یو ځلې زده شي. دا وګوره ورته خلکه ته ده ته چل نه ښیې او ځان له ده ته هم راځه، دا نه راځي. دی نه راځي؟ نه نو دی یېرېږي، ده له چل نه ورځي که نه. دا خو ده له به اول داسې غوپې کله بیا ساه خېږي. بلکل صاف. نه دا چې تاسو به په خپل کور کې ورکوټې ډیګۍ جوړه کوي، ورکوټې، او دی به اول هغې کې ورغوپه کوي چې دی ښه چل زده کړي نو بیا بیا دې ته راولي. بیا بیا دې ته نیر کې مې زده دلته نیر ده. تا هلته یې زده کړې ده؟ د بل غټ ورور دغه دونه تېز او ته ورته خفه کېږي؟ زه خو ورته داسې خفه کېږم، داسې غوسه راځي چې ما له چل نه راځي او دی لېږیا دی. داسې به ستا هم په زړه زور ستا هم په زړه زور تېرېږي چې ما له هم راتلی نو ښه به وه. خیر دی خفه کېږه مه. کور کې دغه راواله ټپور او یې کې اوبه واچو او یو څو اوبې پکې ووه، چل یې زده کړه. نو زما وروڼو خویندو، ستاسو خور تاسو نه غواړي اجازت چې چېرته اوسئ، ښاد اوسئ، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ. الله هم د غم تکلیف مصیبت نه په امان کې وساته. او موږ ته دعا کوئ او موږ به انشاءالله تاسو ته دعا کوو. په لوی الله هم سپارم، د الله په امان.